د هر څه نه مخکې زمونږ چینل سبسکرایب او خوا کې ورسره د بیل نشان ووهئ. له هر څه اول که تاسو چېرته خپل فیملی او یا هم ماشومانو سره ناست یې نو دا ویډیو پرېږدئ. نیلم ګل د ګډه او اداکارۍ ترڅنګ نور کارونه هم کوي. که غواړئ چې له دې راز څخه خبر شئ نو د ویډیو تر پایه موږ سره اوسئ. که مو پښتو ډرامې لیدلې وي حتما به له نیلم ګل سره اشنا یاست. مړه اسان ادرس پې درکړم. هغه مخکې له ډوډۍ او وروسته له ډوډۍ کومه انرژي څښي په هغه اعلان کې هم کار کوي. نیلم ګل پېښورۍ ده او لږه موده کېږي چې ډرامو ته راغلی، خو اوس یې پرېکړه کړې چې د اداکارۍ سره به د سندرې هم وایي. نیلم ګل رسنیو ته ویلي چې په فلمي نړۍ کې دولت او شهرت ډېر په اسانۍ ترلاسه کېږي، خو په فلم کې ښه لوبېدل ډېره خواري غواړي. دا وایي هغه څوک چې د ښه هنرمند په توګه مطرح کېدای شي چې دردمنه سینه ولري او باید د هر څه درد محسوس کړي څو یو بریالی اداکاره شي. د نیلم ګل په اړه یو څو نورې خبرې چې شاید هیڅوک ترې نه دي خبر. څه موده مخکې د نیلم ګل او د هغه خاوند مراد په منځ کې جنګ راغلی و چې شاید په ټولنیزو رسنیو کې ترې ټول خلک خبر شوي وي. نیلم ګل د نادیه ګل خور ده او په یو بل رشته کې د لیور ښځه هم راځي، ځکه چې مراد او منصف دواړه ورونه دي چې دواړه خویندو کې نیلم ګل له مراد او نادیه ګل له منصف سره واده کړی. د مراد له یوه نږدې ملګري خبر شو چې دوی دا ښځې په ډېرو پیسو ځانته کړي او د ګډان بغیر په دوی نور کارونه هم کوي چې مطلب یې ترې د خلکو شپې ګرمېدل دي. دوی په یو هوټل چې اسنابدال کې دی خپله منشي هم لري او د یوې شپې بدل کې له خلکو 10,000 کالداري اخلي او د نادیه ګل ریټ بیا 15,000 کالداري دی. دا هوټل د پاکستان موټروي سره په کمه فاصله کې پروت دی. څه موده مخکې د منصف یو ملګري منصف ته پیسې ورکړې وې چې نیلم ګل سره یوه شپه په هوټل کې تېروم او دا خبره ورسره نیلم ګل هم منلې وه، خو هغه شپه د منصف ملګري چې نوم یې امجد و له نیلم ډېر غټ فرمایشونه غوښتي وو چې د نیلم د انکار له وجې دا جنګ په منځ کې راغلی و. په دوی کې زیاتره نورې ډانسرې لکه نادیه ګل، سنبل، منیبه شاه او سحر خان په همدې هوټل کې ځایونه لري او 80% پیسې له غلطو کارونو لاسته راوړي. په دې اړه تاسو سره په آینده کې بیل ثبوتونه شریکوم، ځکه چې زمونږ څه ملګري خفیه کمرو سره د هغوی ځایونو ته ځي او هغه ویډیوګانې تاسو سره بیا شریکوو. د دې ویډیو نه مې مطلب د چا خفه کول نه بلکې خلکو ته حقیقت ښودل دي. که د چا زړه په کومه خبره ازار شوی وي نو ډېره بښنه ترې غواړو. تر بیا او تر بله ویډیو پورې موږ ته اجازت راکړئ. د الله په امان.